سلامونه نیکې هیلې احترامات مې قبل کړي دوستانو خدای دې وکړي چې تاسو به ټول روغ او جوړ د صحت په جامه کې به پټ یاستئ دوستانو د نن ورځې په جوړولو کې مې لومړی ټاپک دا ده چې تاسو ته به په دې چینل کې زه د یوټیوب مکمل کورس کوم تاسو به ویډیو ښه پوره مکمل ګورئ او پر روانو ویډیو کې به د یوټیوب چینل جوړول او هغه پسې به د یوټیوب پالیسانی او د یوټیوب قوانین به په راتلونکو ویډیوګانو کې تاسو ته سټیپ بای سټیپ ټول کوم معلومات چې دي هغه به تاسو ته د دې چینل طرفه تاسو ته وړاندې کیږي نو دوستانو کچې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوی راغلی دا کوم ویډیو چې ګوري د ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن در سره وي او سره خوا کې د بیل آیکن هم وهي ترڅو زموږ هر ویډیو تاسو ټول مخکې راورسیږي دوستانو د نن ورځې ټاپک یا معلومات په دې ده چې څنګه کولی شو چې یوټیوب نه موږ په کوم رقم یا په کوم قسم باندې پیسې ګټلی شو دوستانو که څه هم نن سبا په نړۍ کې تقریبا تر 2.5 میلیارډ زیات کسان په یوټیوب کې لګیا دي کار کوي او پیسې لاسته راوړي نو لري نه ده چې موږ تاسو هم په یوټیوب کې کار وکړو او پیسې لاسته راوړو ډېری داسې ځوانان دي چې هغوی پوهنتونونه ویلي دي درسونه ویلي دي حتی ماسټریان تر ډاکټرو پورې خو هغوی نن سبا ټول چې ویني بیکاره بېوزګاره ګرځي نو هغو دوستانو ته ما دغه پیغام ده چې دوی دوستانو یوټیوب ته لاسرسی ولري یوټیوب د لاسرسی پیدا کړي او که هر قسم معلومات یا هر قسم کاروبار دوی کوي په هغې کې دوی مهارت لري او دوی په هغه کار کې ټولنیز ژوند کې کوم کارونه کوي په هغې کې دوی داسې کوم کارونه کوي چې هغه تقریبا لکه وي خیاطي کوي افسراتیر څخه مستریتوب کوي ډاکټر وي دواخانه لري افسراتیر څخه کومه کارخانه لري هر څه چې لري هغه په اړه چې دوی کوم کار کوي یا مثلا کومه کمپنۍ یا کمپنۍ سره د غوږ وجنګي چې یاره موږ یو یوټیوب چینل جوړو ته کمپنۍ کې چې دا کوم کار کوي دې په اړه باندې نه زه یو ویډیو جوړوم او په یوټیوب کې اپلوډوم د کولی شي په آینده کې د پیسو لاسته راوړلو ځان زمینه برابره کړي نو دوستانو ټولو پښتنو وروڼو ته مې دا پیغام ده چې هیڅ لرې نه ده هیڅ کوم ناوخته نه ده تاسو لاس په کار شئ کار شروع کړئ په یوټیوب کې چې تاسو څنګه کولی شئ یوټیوب کې ویډیوګانې جوړې کړئ او هغې ویډیوګانې نه تاسو پیسې لاسته راوړئ نو دوستانو مهمه دا نه ده چې تاسو د ډاکټره کړي تاسو د ماسټري کړي دي تاسو د پوهنتون پاس کړي یعنې که چیرې تاسو تقریبا یوازې انګلیش تقریبا په 100 کې 10% هم زده وي 8% چې تاسو زده وي نو تاسو کولی شئ په یوټیوب کې کار وکړئ او یوټیوب نه پیسې لاسته راوړئ خو په شرایطو برابر او هغه کارونه چې هغه یوټیوب ته تاوان رسوي تاسو چینل ته تاوان رسوي یوټیوب او تاسو چینل له خطر سره مخ کې هغه کارونه باید تاسو ونه کړئ هغه خبر یا معلومات چې په روانو ویډیو کې به تاسو ټول سټیپ بای سټیپ وړاندې کوم دوستانو ویډیو ډېره اوږدېږي نو راځو په یوټیوب باندې دلته بحث کوو چې یوټیوب څه دپاره ده ولې پیسې ورکړي چاته پیسې ورکړي چاته نه ورکړي دوستانو ټول نه به اول یادونه کوم یوټیوب هغه چاته پیسې نه ورکړي چې هغه په یوټیوب کې کله ویډیوګانې ګوري که تاسو فکر کړی چې یو کس ده بغیر د جیمیل اکاونټ یې ورکړی هغه که نه یې ورکړی بغیر د جیمیل اکاونټ مثال خبرې په خپل موبایل کې یوټیوب کې ویډیوګانې ګوري ډرامې ګوري سریالونه ګوري گیمونه ګوري پوه حیوانات او داسې لوی سینمایي فلمونه ګوري او دی مثلا خپل ټیم پې پاس کوي یعنې ګوري نو یوټیوب په دې باندې چاته پیسې نه ورکوي یوټیوب هغه چاته پیسې ورکوي چې کله تاسو خپل یوټیوب چینل جوړ کړو تاسو کاروبار لري یا کاروبار ویډیوګانې کولی یا مو په خپل تعلیم طرفه تاسو ویډیوګانې جوړول یا تاسو کوم کمپنۍ طرفه ویډیوګانې جوړولې چې هغې کې مثال خبرې هنري ادبي داسې ویډیوګانې وي نو هغه تاسو جوړ کړئ او یوټیوب کې اپلوډ کړئ په هغه باندې بیا تاسو ته یوټیوب پیسې درکوي ولې هغه هم په قانون برابر باندې داسې نه کېږي دوستانو چې تاسو مثال خبرې یوټیوب چینل ولرئ او د خلکو ویډیوګانې ډاونلوډوئ له یوټیوب نه او خپل یوټیوب چینل کې تاسو اپلوډوئ د دې لارې نه هم یوټیوب پیسې نه ورکوي بلکې تاسو د چینل له باندې دا تقریبا 100% امکان چې تاسو چینل ختم ډسیبل او بلاک کړي نو دوستانو تاسو به څه کوئ تاسو به ټول نه مخکې اول یو جیمیل اکاونټ جوړوئ چې ګوګل اکاونټ ورته ویل کېږي یا ایمیل ادرس ورته ویل کېږي تاسو به ټول نه مخکې اول دا جوړوئ هغې نه وروسته به تاسو بیا په یوټیوب چینل کې ځان دپاره یو چینل جوړوئ کله مو چې هغه چینل جوړ کړو نو چینل به تاسو یو نوم ورکوئ چې هغه نوم یعنې داسې یو نوم وي چې هغه د تاسو یوټیوب چینل نړۍ ته یا نړیوالو ته یا خلکو ته معرفي کوي داسې یو مهم نوم به ورته ټاکئ ټاپک به یې دا چې مثال خبر یو مهم نوم مثال تاسو ورته وټاکئ
هغې نو چې کله تاسو یوټیوب چینل جوړ کړو نوم ورته وټاکو هغې نه وروسته به دوستانو تاسې ویډیوګانې جوړوئ که تاسو چې ډاکټر یې د ډاکټري معلومات لري په هغه بخش کې ویډیوګانې جوړه کړئ که ته انجینر یې د انجینري په بخش کې ویډیوګانې جوړې کړه که ته خیاط د خیاطي په بخش کې ویډیوګانې جوړې کړه که ته مستري د مستریتوب په بخش کې ویډیوګانې جوړې کړه که ته رنګمالي د رنګمالي په بخش کې ویډیوګانې جوړې کړه یعنی که ته هر مهارت لري یا ستا انډیوال لري ستا ملګری لري ته کولی شې هغه نه ویډیو وکړي نو هغه ویډیو چې د کوم دی تاسو په یوټیوب کې اپلوډ کړئ هغه یوټیوب ته ویورز یا خلک لیدونکي راځي تا ویډیو ګوري یا هغې نه څه زده کوي یا هغوی زړه تاسو ویډیو ته کېږي یا تقریبا تاسو ویډیو خوښه شي نو هغه بار بار تاسو ویډیوګانې تعقیبوي ګوري او دوستانو په هغه سره بیا تاسو چینل مخ ته هم ځي او کله چې تاسو چینل مخ ته لاړ نو د هغه په تر باندې تاسو بیا کولی شي یوټیوب تاسو ته پیسې درکړي یوټیوب تاسو ته څنګه پیسې درکړي او ولې درکړي کله چې دوستانو تاسو زړه راښکونکي ویډیوګانې جوړې کړئ ډېرې ویډیوګانې جوړې کړئ ښې فوقالعاده ویډیوګانې جوړې کړئ هغه په یوټیوب کې اپلوډوئ هغه مینوال یا ویورز زیات لري کله چې هغه مینوال او ویورز ولري نو هغې نه وروسته بیا یوټیوب چې دی تاسو د ویډیو په منځ کې یو اعلانات ورکوي چې هغه د هرې کمپنۍ که خارجي کمپنۍ که داخلي کمپنۍ او هغه له یوټیوب سره اعلانونه یا اشتهارات چې کوم ورته ویل کېږي اعلانات ورته ویل کېږي هغه له یوټیوب سره تقریبا تیار سفت وي کمپنیانو له یوټیوب سره خبره کړې چې موږ دغه اعلانات موږ ته د خلکو په ویډیوګانو باندې لګوو چې خلک د موږ له کاروبار یا د موږ د بزنس نه خلک خبر شي نو یوټیوب بیا ګوري که چېرې تا ویډیو تقریبا ډېر ټاپ تلله ډېرو کسانو کتله نو تا ته بیا هغه ایډز چې کوم دی تا په ویډیو کې لګوي هغې لارې بیا تا ته پیسې درکوي نو دوستانو شرایط به د یوټیوب د پیسو او د ورکولو هم درته وښیم چې یوټیوب په کومو شرایطو تاسو ته پیسې درکوي نو ټول نه مخکې چې کله تاسو یوټیوب چینل جوړ کړو او تاسو ویډیوګانې اپلوډ کړي تاسو باید په 12 میاشتو کې تقریبا په 12 میاشتو کې به تاسو 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې واچ ټایم تاسو په 12 میاشتو کې پوره کوئ یعنی که نن ورځ چې تاسو یوټیوب چینل جوړ کړو د 12 میاشت تر اخري پورې باید 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې واچ ټایم ته برابر کړئ یعنی 4000 غنټې باید تا ویډیوګانې وکتلی شي او 1000 سبسکرایبر ته ضرور باید په یوټیوب کې پوره کړي نو هغې نه وروسته بیا ته کولی شي چې مونیټایزیشن ته اپلای وکړي مونیټایزیشن شي تا چینل مونیټایزیشن شي یا ارسس ته اپلای وکړي هغه ستا ته د پیسو د درکولو زمینه برابره کړي دوستانو کله چې تا مخکې مې چې یادونه ونه وکړه چې کله تاسو 4000 غنټې واچ ټایم او 1000 سبسکرایبر پوره کړل نو هغه یوټیوب چې کوم ایډز یا اعلانات دي هغه ستا په ویډیوګانو لګوي چې خلک ویډیوګانې ګوري او هغوی ته ایډ راځي که تاسو په یوټیوب کې ویډیوګانې کتلې وي په هغه باندې یو ایډز راځي د کمپنۍ د موبایل د موټر د هر څیز جلا جلا ایډزونه راځي هغې په تر باندې یوټیوب تاسو ته پیسې درکوي نو بعضې بله پوښتنه هم دغه ده چې په ویورز هم ورکوي په لیدونکي یعنې ستا لیدونکي زیات شي ستا مینوال زیات شي ستا لایکونه زیات شي تا ویډیو ډسلایک ونه خوري تا ویډیو لایک وخوري او خلک ډېر وګوري مینوال زیات شي په هغه باندې هم تا ته پیسې درکړي خو ټول عام طریقه چې دا په ایډزو باندې باید تا ته پیسې درکړي ځکه چې هغه ستا یوټیوب چینل چې دا زیات مینوال ولري نو تا ته انشاءالله بیا یوټیوب په تا په ویډیوګانو باندې ایډز لګوي هغې وروسته بیا ته کولی شي یوټیوب نه پیسې وګټې او بله خبر دا ده چې دوستانو یوټیوب د شرایط برابرول د یوټیوب باندې چې ته یعنې پیسې غواړې په هغه باندې په هغو شرایطو ځان برابرول هغه ټول نو لومړی دا ده چې ته به هېڅ وخت پردی ویډیو به په یوټیوب کې نه اپلوډوي یعنې فرض که بل یوټیوب چینل ده هغه نه ته ویډیوګانې را ډاونلوډوي یا د سکرین ریکارډ نه ریکارډ کوي ځان دپاره په کمپیوټر کې یا موبایل کې او هغه په خپل یوټیوب کې اپلوډوي دوستانو په دې باندې تا ته هېڅ کله پیسې نه درکوي او پیسې ورکول خلاصه کوي چې ستا ویډیوګانې چې کاپي رایټ سټریک یا کلیم پرې راشي نو تا یوټیوب به بند یا ډسیبل یا بلاک سره هم مخ شي ځکه چې یوټیوب دوکهبازي او دروغبازي هېڅ کله نه مني یوټیوب وایي چې ته خپله کار وکړه خپله محنت وکړه خواري وکړه او ویډیوګانې جوړه کړه په خپل موبایل باندې جوړه کړه نو ضرور دا نه ده چې ته د ډاکټر وي ته د پروفیسر وي ته د منیجر وي ته د انجینر وي یعنی که ته هر بخش کې یعنی په هر سکیل کې اشپزي نه رنګمالي تر مستریتوب هر بخش کې چې ته مهارت لري یا ستا ملګری مهارت لري له هغې نه ته ویډیو وکړه
په خپل موبایل کې ایډیټ کا هغه اپلوډ کا نو په هغه باندې یوټیوب ته د پیسې درکوي. بعض ورونو ته پوښتنه پیدا کېږي چې موږ یو ویډیو له یو چینل بل چینل کې وینو، یو چینل نه بل چینل کې داسې ویډیوګانې ډېرې شته چې یو چینل نه بل چینل ته راکاپي شوي کټ کړي یا اواز ورته چینج کړي یا لوګو ورته چینج کړي. په هغه باندې یوټیوب بیا د سره سروي کې د کوم خاص هغه ته هغه نه ورکوي، توجه نه ورکوي یا د کوم خاص اعلانات هم نه ورکوي. اعلان ورکوي ما هم پاینده کې زده کېدای شي دغه کوم یوټیوب چینل چې دا هغه هم نور مشکلات سره مخ شي. نو ټول نه بهتره خبره دا ده چې تاسو خپل ویډیو جوړ کړئ، په خپل ویډیو کې تاسو خپل لوګو ورکړئ. که لوګو ورنکړئ کوم خبر نه ده، خو تاسو باید ویډیو خپل وي، ساوند مخپل وي او تقریبا اواز مخپل وي، هر څه مخپل وي چې تاسو کله یوټیوب ته اپلوډوي. ځکه چې یوټیوب هغه په میاشت کې یو واري ټول یوټیوب چینلونه چیک کوي چې ته ودرېږې دا څنګه کار کوي، دا کوم کار کوي. نو که چې تا په یوټیوب کې یوټیوب کاپی رایټ کلیم ولید یعنې دویم لاس کار یې ولید چې هغه په بل یوټیوب کې شوی، نو تا یوټیوب ته بیا هغوی اخطار درکوي. که چېرې ته په اخطار باندې قانون باندې برابر نه شي نو په دوم درېیم ځل څلورم ځل باندې به ستا یوټیوب چینل بالکل بندېږي یا ډسیبل کېږي. دوستانو ویډیو ډېره اوږده شوه، ویډیو نه اوږده نو د نن ورځې تر دغه د نن ورځې درس مو همدومره و. نور راتلونکي ویډیوګانو کې به د یوټیوب چینل جوړول، د جیمیل جوړول، دا به تاسو په راتلونکي ویډیوګانو کې ضرور شریک کوم. که چېرې دا ویډیو خوښ شوی ویډیو